د کابل ولایت 5مې امنیتي حوزې مربوطاتو کې د سړک جوړولو چارې پیل شوې دي. دغه سړک چې 1800 متره اوږدوالی او 10 متره سور لري له دیوان بګینه تر برچي سیمې پورې جوړیږي. د یادې پروژې مالی بودیجه 100 میلیونه افغانۍ ټاکل شوې چې د کابل ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي. د بودیجې 30 میلیونه د کابل پر سیند د پل جوړولو او نورې پر سړک رغولو مصرفیږي. په سړک کې د ونو او ګلدانونو په ګډون 2 خطه د بایسکل، موټرسایکل او 4 خطه د موټرو لپاره جوړیږي. د یاد شوي سړک په رغاوي کې 270 د استوګنې کورونه هم له منځه تللي چې د اوښتي زیان په پار د دولت لخوا ورسره د قانون مطابق چلن شوی. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې سړک جوړولو ته ډیره پاملرنه کیږي او په دې وروستیو کې د کابل په ګڼو سیمو کې د سړک رغولو چارې په چټکۍ روانې دي. شفیع الله بهادري، کابل ولایت، سیمه نیوز.